أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة نساء پنځمه سپاره آیات نمبر 81-82. یعنی مخکې آیاتونو مبارکو کې د منافقانو متعلق ذکر شوی و چې هغوی ته به خوشحالي ورسېده، آرام او راحت به ورسېدو. نو دا د الله پاک د طرفه دی، او که څه تکلیف او مصیبت به ورسېدو د هغې نسبت به د بې ادبۍ په طور باندې نبي علیه السلام ته کوو. اوس د دغې منافقانو هغه پټ منافقت هغه الله پاک په دې آیاتونو مبارکو کې ښکاره کړی دی چې دا منافقان دورنګي او دورخي پالیسي چلی، مخامخ د تابعدارۍ اقرار کوي چې بس موږ ځان قربان کوو درنه، حکم کوه بیا زموږ تابعداري ګوره. دا د هغې ظاهري الفاظو د منافقانو. او چې کله به د نبي علیه السلام د مجلس نه رخصت شو، نو بیا د دې منافقانو چې کوم سرداران او مشرانو، نو هغوی به د شپې پټې مشورې کولې چې د نبي علیه السلام حکم به موږ څنګه رستو کو چې عمل پې ونه کو، او په کومه طریقه باندې به نبی علیه السلام ته دوکه ورکو، په کومه طریقه به نبی علیه السلام او مسلمانانو ته نقصان ورسو. نو د هغې د شپې هغه پټې مشورې په دې آیت مبارک کې ښکاره کړي دي چې دوی خو په ښکاره باندې د تابعدارۍ دعوې کوي، خو پټ په پټه باندې ستا د نافرمانۍ مشورې کوي. اوس دوی چې کومې مشورې کوي نو د دې نه الله پاک عالم او خبردار دی، او د الله پاک فرشتې چې د هر انسان سره مقرر دي، دوه فرشتې چې هغې ته کرامن کاتبین ویلی شي، چې هغه فرشتې دوه فرشتې انسان سره د ورځې مقرر دي او دوه فرشتې د شپې دپاره مقرر دي. دغه فرشتې د انسان نیک او بد اعمال لیکي. د شپې کومې فرشتې ډیوټي وکړي د سحر په مونځ کې، هغوی بیا رخصتیږي او نورې فرشتې راشي. نو څوک چې د سحر مونځ ادا کړي نو شپې والا فرشتې هغوی هم ځان سره په خپل ریکارډ کې ولیکي، او د ورځې ډیوټۍ له چې کومې دوه فرشتې راشي نو هغوی هم ځان سره ولیکي، یعنې دوه ځایه د ده ریکارډ دره شي چې دا د سحر مونځ ادا کړ. بیا د ورځې ډیوټۍ له کومې فرشتې راغلې، د مازدیګر په مونځ کې بیا د هغې ډیوټي بدلیږي. چې څوک د مازدیګر مونځ وکړي
نو د ورځې ډیوټۍ والا فرشتې هغې هم په خپل ریکارډ کې درج کړي چې ده د مازدیګر لمونځ وکړو او د شپې د ډیوټۍ دپاره چې کومې 2 فرشتې راځي نو هغې هم په خپل ریکارډ کې ولیکي چې ده د مازدیګر لمونځ کړی دی او دغه شان دا باقي لمونځونه ماښام ماسخوتن ماسپښین دا هم چې کوم فرشتو ډیوټي وي نو هغه فرشتې په خپل ریکارډ کې لیکي د دې انسان عملنامه جوړي ریکارډ تیاری نو دا منافقان که پټ په پټه باندې د شپې په تیاره کې هم مشورې کوي نو الله پاک ته خبردار دی د الله فرشتې ورسره دي نو هغه پټې مشورې ورلا فرشتې لیکي د دې ریکارډ جوړیږي عملنامه تیاریږي او قیامت کې بیا هغه عملنامه هر یو انسان ته وړاندې کړی شي او هر یو انسان به لوستونکی په قیامت کې خپل عملنامه به لوستلی شي که دنیا کې چاله لیکل لوستل ورځي او که نه ورځي او په قیامت کې به الله پاک هر چاته د عملنامې لوستلو توفیق او طاقت ورکړي او هر انسان به خپل عملنامه لوستلی شي نو دا منافقت د دې منافقانو الله پاک نبی علیه السلام ته ښکاره کو خو هغې ته د سزا ورکولو نه نبی علیه السلام الله پاک منع کړی او ورته فرمایلی فاعرض عنهم د دې نه مخ واړوه دې ته څه وایه مه او که تا سره دا فکر وي چې د دې دا مشورې به ماته نقصان راکړي نو هغې دپاره توکل علی الله ذکر کړی دی چې ته د الله په ذات باندې توکل کوه نو الله پاک به تا سره مدد کوي او د دې منافقانو د دې منافقت نه د دې پټو مشورو نه به الله پاک ستا حفاظت کوي او بیا په آخر کې د لومبني آیت مبارک چې الله پاک ستا دپاره بهترین کارساز دی هغه ستا دپاره کافي دی د منافقانو د منافقت نه او د دې پټو مشورو نه او د دې د مکر او فریب نه ته یریږه مه الله پاک به تا سره مدد کوي په دویم آیت مبارک کې الله پاک ټولو خلقو ته په قرآن مجید کې د غور او فکر دعوت ورکړی دی افلا یتدبرون القرآن چې دی په قرآن مجید کې غور او فکر نه کوي او داسې نه دی ویلی افلا یقرؤون القرآن چې دی د قرآن مجید قرأت نه کوي تلاوت نه کوي افلا یتلون القرآن داسې نه دی ویلی چې دی د قرآن مجید تلاوت نه کوي نو تدبر کې مفسرینو دا خبره نقل کړې ده چې یوازې تلاوت کافی نه دی بلکې د دې ترجمه او تفسیر زده کول او بیا په هغې باندې عمل کول دا د عوامو دپاره په قرآن مجید کې تدبر دی او غور او فکر دی چې کم از کم ترجمه دا ورله ورځي په دې باندې پوهیږي نو د الله پاک عظمت او محبت به د دې په زړه کې ځای نیسي او د آخرت یره به د دې په زړه کې راځي او د آخرت دپاره به تیاری کوي نه دا د عوامو دپاره هغه تدبر دی چې الله پاک دعوت ورکړی دی ورته نو چې کوم خلق د قرآن مجید د ترجمې نه او د دې د مفهوم نه د دې د تفسیر او تشریح نه خبر نه دي نو هغې په دې کې غور او فکر نه دی کړی لہذا هغې د دې نه پوره فایده نشي اوچتولی او د ائمه مجتهدین تدبر په قرآن مجید کې دا دی چې هغې د احکامو او د مسائلو استنباط کوي د قرآن مجید نه د دې نه مسائل معلوموي او د علماء کرامو کار دا دی چې دغه مسائل بیا خلقو ته بیان کړي او خلقو ته ورسوي دا د علماو تدبر دی په قرآن مجید کې نو چې کوم خلق په دې کې تدبر وکړي غور او فکر وکړي نو هغې به په دې نتیجه باندې ورسیږي چې دا کتاب دا د الله پاک کتاب دی دا نبی علیه السلام د ځان نه دی جوړ کړی نه د چا نه زده کړی دی بالفرض که دا د انسان جوړ کړی شوی کتاب و نو چې انسان پکې تدبر کوي او غور او فکر کوي نو بیا به د دې په مضامینو کې او د دې په احکامو کې به اختلاف و یو ځای کې به یو شان مضمون ذکر شوی
ځکه انسان دغه ذهني کمزوري شته دی یو کتاب ولیکي نو یو ځای کې یو شان خبره ولیکي بیا بل ځای کې چې خبره لیکي نو د هغې خلاف ولیکي هغه زړه خبره ورته یاده نه وي نو که دا د انسان کتاب وی د الله نه سوا بل چا جوړ کړی شوی کتاب وی نو بیا به د خلقو په دې کې ډېر اختلاف موندلی و خو چې چونکې اختلاف پکې نشته دی که غور او فکر هم سړی وکړي نو ټول مضامین د دې یو بل سره د هغې ډېر نږدې تعلق او نسبت دی د یو بل نه خلاف نه دي نو معلومه شوله چې دا د الله پاک کتاب دی ویقولون او وایي دا منافقان طاعتن چې موږ باندې ستا تابعداري لازم ده طاعت ویلی شي تابعدارۍ ته نو دا د هغې زباني دعوه وه چې نبي علیه السلام سره مجلس کې ناست و بس وایي ته موږ ته حکم کوه او بیا ته موږ ته ګوره چې موږ څنګه په هغې باندې عمل کوو فاذا برزو هر کله چې دی بهر شي من عندک ستا د مجلس نه د مسجد نبوي نه ستا د خوا نه ستا د مجلس نه بهر شي نو بیا د دې کردار صحیح بیته د شپې مشورې کوي طائفتن یوه ډله منهم په دې منافقانو کې ان ټول منافقان په مشوره کې شریک نه وي د دې هغه سرداران طائفتن نه مراد سرداران د منافقانو دي او دا نور د هغې تابع دي نو چې هغې کومه مشورو کې دا سرداران نو باقي منافقان هم په هغې باندې عمل کوي غیر الذي غیر د هغې خبرې نه تقولو چې تا ورته ویلې ده چې نبی علیه السلام به صحابو سره مشورې کولې په مجلس کې چې سبا به فلاني ځای ته لشکر لیږو فوج به لیږو مجاهدین به لیږو او هغه ځای کې به هغې سره جهاد کوي سبا به فلانی کار داسې کوو نو دا منافقان به هم ناستو په مجلس کې د ټولو به سر خوځو چې او بالکل تابعدار یو کوو به خو د شپې به بیا د هغې خلاف خبرې کولې والله یکتب او الله پاک لیکي ما یبیتون هغه مشورې چې دی د شپې په تیاره کې کوي نو هغه د الله پاک فرشتي د هغې دپاره مقرر دي هغه فرشتي لیکل کوي نو دې ته دا دمکي ورکړله چې ستاسو د پټو مشورو نه الله پاک خبردار دی د الله فرشتي یې لیکي نو د دې نه توبه وباسئ او د الله پاک سره صلح او روغه جوړه وکړئ او د نبي علیه السلام سره رښتینې محبت ښکاره کړئ منافقت پرېږدئ په زړه کې ایمان او اسلام ځای کې او نبی علیه السلام ته الله پاک هدایات ورکوي د منافقانو باره کې فاعرض عنهم نو ته مخ واړوه د دوی نه یعنې دوی ته سزا مه ورکوه دوی ته زباني زورنه مه ورکوه چې تاسو بېګا دا مشوره کړې ده دا هم کړې ده نو نبي علیه السلام به چشمپوشي کوله او د هغې نتیجه به الله پاک ته حواله کوله چې الله پوه شه او دا منافقان پوه شه وتوکل علی الله او توکل وکړه د الله په ذات باندې نو څوک چې د الله په ذات باندې توکل کوي نو الله پاک به د هغه دپاره کافي وي وکفا بالله وکیلا وکفا او کافي دی بالله الله پاک وکیلا ستا دپاره کارساز نو که دا منافقان هر څومره پټې مشورې کوي تا ته څه نقصان نشي رسولی افلا یتدبرون القرآن آیا دا خلق غور او فکر نه کوي په قرآن مجید کې چې په دې نتیجه باندې ورسي چې دا د الله کتاب دی ولو کان من عند غیر الله ولو کان او کچری وی دا کتاب دا قرآن مجید من عند غیر الله د الله پاک نه سوا د بل چا د طرف نه څنګه چې مشرکانو دعوه ده او اعتراض کوي چې دا کتاب د الله نه دی دا نبی علیه السلام د ځان نه جوړ کړی دی یا د شپې د چا نه زده کوي او د ورځې بیا موږ ته بیانوي نو دا خبره د دې غلطه ده بالفرض که دا د الله نه سوا د بل چا د طرفه وی لوجدو نو خامخا دی به موندلی فیه په دې قرآن مجید کې اختلافا کثیرا ډیر زیات اختلاف د دې مضامین به بیا د یو بل نه مختلف وو او چې کله اختلاف نشته دی نو د تدبر په نتیجه کې انسان په دې نتیجه باندې رسیږي چې دا د الله کتاب دی ویقولون وای دا منافقان طاعتن چې موږ باندې ستا تابعداري لازم ده
من به تابعداري کوو. فاذا برزو او هر کله چې دی بهر شي من عندک ستا د مجلس نه بیت طائفه نو د شپې پټې مشورې کوي یوه ډله منهم په دې منافقانو کې چې هغه د دې سرداران دي غیر الذي غیر د هغه خبرونه تقولو چې تا دوی ته ویلي دي او دی په لبیک ویلې چې موږ به دا خبره منو تابعداري به کوو د شپې د هغې خلاف مشورې کوي والله یکتب الله پاک لیکي یعنی د الله فرشتي لیکي ما یبیتون هغه پټې مشورې چې دی د شپې په تیاره کې کوي فاعرض عنهم نو ته مخ واړوه د دوی نه وتوکل علی الله او توکل وکړه د الله په ذات باندې وکفا بالله وکیلا کافی دے اللہ پاک کارساز او کار جوړونکې افلا یتدبرون القرآن آیا دی غور او فکر نکی دا خلق په قرآن مجید کې ولو کان من عند غیر الله کچری بالفرض دا قرآن مجید دا الله نه سوا د بل چا د طرف وي بل چا دا کتاب جوړ کړو لوجدو فيه اختلافا کثیرا نو خامخا دی به موندلی او په دې کې ډیر زیات اختلاف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمته